وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله الذي أرسل إلينا رسولا عربيا أمينا صادقا مصدقا هاشميا مكيا مدنيا قريشيا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وعترته بعدد كل معلوم لك. صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. ډېر عزت او احترام لایق معزز علماء کرام مشایخ اوزام او د مردان د سیمې د ګلي باغ د چاپېرچل عاشقانو پتنګانو غلامانو د عقاید جهان رب کریم سره زما دواړه جهان ښایسته کړه. یو ځل کې بیا امین ووایي. نن کم عشاق شي د سرور کونین تاجدار حرم سره د مینې اظهار کوي او د هغوی حق عظیم راتلل چې د ټول کائنات دپاره د رڼا سبب ګرځېدلی دی، د ټول کائنات دپاره د رحمت سبب ګرځېدلی دی او د ټولو انسانانو دپاره الله جل جلاله د رهنمایۍ دپاره یو عظیم انسان را لېږلی دی. په دې مبارکه میاشت کې د ربیع الاول شریف
حضور مبارک دنیا ته تشریف روڑے دے په ایشیا کې نه د ایشیا سره سره د یورپ په ملکونو کې مومنان چې مومنم وي او مسلمم وي مومنم وي او مسلمانم وي دا دوه خبرې شرط دي نو مومنان مسلمانان د خپل محبوب علیه الصلاۃ والسلام پر راتلو باندې دا الله جل جلاله د شکریا په تور باندې داسې محافل جوړي د هغه او شاقو نه یو کړی جناب عصمت الله صاحب او د هغوی بچه سعادت الله صاحب او خلیل ناظم صاحب د دې محفل انعقاد کړی دی الله دې په دیلم خیر ورکړي او موږ دې په الله خیر راکړي زه ګورم چې زه نه جوړم او که تاسو نه جوړئ اندازه لګی دا چې نه جوړه ځای مو اثر په تاسو پرېوتی دی ځکه چې تاسو زمانه حالات ډېر خراب دي تاسو داسې پریشانه یئ الله دې دا پریشانۍ ختمې کړي ګورئ زه ګورې خبرنامې ته نیم ناست چې بس ما ته به ګورې او د خولې نه به چوټ نو باسئ کله کله به زه تپوس کوم ماله به جواب راکوئ په دغه کمره کې ما لږ ارام کو تشي چې د ماشومانانو چغې وي د غټ سړي اواز ما نه دی راغلی ماشومانان چې دي نو دا ذی فهم نه دي دا د سوچ والا نه دي دا ډېر واړه دي او دومره بې اختیاره او چغو سره سبحان الله ویل دا آدابو نه لږ بهر دي ماشومانانو ته زما درخواست دا دی چې خاموش بکینی که د ځوانانو توفیق یې د سبحان الله به وایي که توفیق یې نه کېده نه دی وایي خو زه وایم چې د سرور کونین عاشق وي نو هغه نشي ساری دی نو کم از کم د الله د رضا دپاره او د سرور کونین د روح خوشحالولو دپاره او زما د حوصله افزایي دپاره چې کله د سبحان الله وخت راځي نو په اخلاص سره به سبحان الله وایي د ماشومانانو आवाज کم او د ځوانانو आवाज ډیر الله جل جلاله قرآن کریم کی فرمائی لقد من الله على المؤمنین مولا کریم فرمائی چې د ټول کائنات لپاره حضور رحمت دی او د مومنانو د پاره زما یو لوی احسان دی مومنانو د پاره د الله یو لوی نعمت دی یو لوی ډالۍ ده یو لوی پرځونه ده یو لوی فضل دی د الله جل جلاله د جانب په شا باندې صرف په مومنانو باندې نو د ټولي دنیا د پاره حضور رحمت دی چې رحمت دا پوری دنیا دا پارا شو د مومن مسلمان دا پارا الله یو لوی نعمت ګرځولې دی په دې خو به تاسو پوهیږئ په لکونو خلق پیدا شي او په لکونو خلق فنا شي او معاشره کې انقلاب نه راځي ورځ تر ورځه معاشره رزوريږي ټیم په ټیم باندې افرادي قوت زیاتیږي لیکن یا ساتي چې څومره افراد یا شو دومره ګناهونه زیات شو دومره اغلاګانې جوارۍ او ډاکیو به ناحقه مرګونه زیات شول په لکونو خلک چې پیدا شي دا رنځوره معاشره به د دې دلدل نه راپورته نشي یو د سرور کونین ذات دی چې هغه معاشره چای په خپل حقيقي رب نه پیژند حقيقي مالک نه پیژند دې سره چې خپل مور نه پیژند د لور محبت نه پیژند د کعبۃ الله عظمت نه پیژند چې رب نه پیژني کعبه بسو پیژني
چې رب نه پیژني کعبه به سو پیژني ابراهه چې کله په بیت الله شریف حمله کوله نو ځان سره یو هاتي راوستی و یو غټ هاتي و چې د پاره د دې چې دا کله بیت الله شریف ته مخامخ شي دا به یو ډغه راورکړي دي دغه د بیت الله شریف لا نو دا به د یو ډغر سره شهید شي او هاتي له خدای ډېر طاقت ورکړي دي هغه یا ساتي ما په ونټ باندې کاته ونه تاړم شو ونه د بیخو کې وا دومره طاقت له خدای ورکړي دي ابراها چې په دغه هاتي باندې سور او د حرم شریف ترانه نه وته دا هاتي ډیر سپیډ کې را روانو هغه دین او هغه چابک ورکړو چې سپیډ کې ورته چې ډغره ورکی خصبی کې را روانو خو چې حرم شریف ترانه نه وته او د الله په کور نظر ولګید یو دم قدرت یو دم قدرت اوس دې چابک ورکی یا بل هغه اعلی چې باغې باندې دا هاتي سپیډ زیاته یو قدم په باندې اخلي طول حربي استعمال کی لیکن هغه هاتي چې دی هغه بیت الله شریف تقدم وړاندې نه کړ ابراهام لګید د هاتي بیا را واپس کړ چې را واپس کړو پړومبي ځل چې هاتي بیت الله شریف ولید نو قدرت او چې په دویم ځل بیا را واپس کړو سوچو چې دنه بیت الله شریف دی نو حرم شریف تم دنه نرانه بارې ګوډې ماته کی او په دغه معاشره کې چې زناورو د کعبه عظمت پیژند او هغه معاشره دومره رنځوره وه چې د بیت الله شریف نه به خلک بربند تاوېدل بغیر جامو اشتیا وایي چې سړی بربند ګرځي د ده د حیا سره څه تعلق شته اول بیا هم رانغی د انسانیت سره څه تعلق شته یعنی په دې ګلي باغ کې یو سړی ځان لیونی کې او جامې وباسي زه خو چې په ژوند کې به د دې عزت بیا به حال نشي او چې چا کې بیا غیرت وي او دې په دې کوڅه یو ځل لاړه بیا لاړه نو کېدای شي چې په درېم ځل ژوندی هم پرېږدي دي ځکه دا د معاشرې دپاره د بې عزتۍ سبب دی قربان د خپل رب نه شمه رب څومره لوی دی الله دې تاسو هم قربان کړي بیت الله شریف نه خلک بربند تاوېدل تاسو چې دې جمعات ته راشئ نو تاسو شپېلي وهئ که د الله ذکر کوئ اوس چې چا جواب راکړه د الله دواړه شیخان اخیسته کړي زه به ټیم په ټیم دعا کوم چې کوم سړی خاموش پاتې شه به پاتې ګورې خفه کېږئ به نه تاسو چې جمعات ته راننوځئ نو شپېلي وهئ تالیانې وهئ که د الله ذکر کوئ ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه وسعی فی خرابها رب العزت فرمایي څوک دې ډېر لوی ظالم د هغې چانه یعنی د دغه ظالم نه لوی ظالم بل نشته دی چې د الله په کور کې خلک د الله د ذکر نه منع کوي او د الله جل جلاله د کور د خرابېدو د هغې د نقصان رسولو سوچ کوي دا په ګلي باغ کې د الله کور دی خو دې ته چا بیت الله شریف نه دي ویلي دې ته مسجد وایي دې ته څه ویلی شي دا مسجد دی اور مدینه منوره کې چې حضور مبارک سره کوم جمعات دی هغې ته بیت الله شریف وایي که مسجد نبوي وایي بیت الله شریف یو دی چې په مکه معظمه کې دی بیا هغه بیت الله شریف دا کې نه سړی بربند تاویږي تالیانې وهي شپېلي وهي په حرم شریف کې خو زمونږ په دې ایمان دی چې رب العزت ډېر صابر دی ځکه چې دنیا دارالعمل دی مرګونه کې غلا کې جواری کې ډاکه کې ناحقه څومره کارونه چې کې رشوت خوري سودخوري کې ګاڼې کې فرمایي دا ستا د عمل ځای دی چې څه دې خوښوي کوه خو دومره قدر کار دی چې څه کوي وي هغه بری وي چې دلته دې څو کرل
التبریم اللہ جل جلالہ قرآن مجید کی فرمائی وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ اگر سوچی د ذرے په مقدار باندې د نیکی کارو کی رب فرمائی تا تب زرخکاری و مولا کریم فرمائی زد ذرے برابر د نیکی قدر کوما مشمن خاموش ذره څه ته وایي علماء فرمائی په کم ورځ چې میږي په ډومبۍ ورځ دا میږی دا اګۍ د روزي په ډومبۍ ورځ چې دا میږي راښکاره شي دې ته ذره وایي ومن یعمل مثقال ذرة شرا یره پا اندازه د ذری باندې چې چا بد عملو کاغه بد خپل بد عملو کردارو ویني علامہ اقبال سے فرمائی عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ نائی ہے اور زمون در پختنوں بابا سے فرمائی کرد گل کا کسی من گلزار شی از مکرا پخپو کی بڑی خارشی ارادے گل نوری نل پدی عام جماعت کی سوش پیلی نوہی آغی خلق بحرم شریف کی شپیلی وغل تالیان بیغ گولی ربی نبی جندنو کعبہ بسو پی جنی درسواش پہ تبتان پہ خخ کریو درسواش پہ تو کور دا اللہ عبادت بتانو کی در وڑے وڑے مسلمان آنی جوندی خخید لی انسان انسانیت ناشناو رب کریم مختلف چہ دا کبرو دا شرک پدی طور تیرو کی یو داسی مشال بل کمان چه دهاگی مشال پرانا کی خلق مو بی جنی چه زر بیما چه خلق دکابی عظمت بی جنی پلبیک زما کول لرا دیو زما دکول تواف کئی وڑے وڑے مسمانان سو قتل کی میرا نئی مرزل میں بچے پنی کاوان خی دغا ماحول جوڑ والغواری دغا رنزور ماحول دپارا دغا رنزور معاشری دپارا اللہ رضل جلال جل جلالہ 571 عیسوی یعنی د عیسی علیہ السلام اسمان ته د خطو 501 کال شوی 12 اپریل باندې په 12 ربیع الاول شریف باندې د حجاز په سرزمین کې د مکې معظمې په خسته ښار کې د بنو هاشم په خاندان کې عبد المطلب سے بکور نہیں کی عبداللہ سے بچار دیواری کی دا آمینی بی بی بغیگ کی مولا رب الجلال جل جلالہ دا نبیان امام پیدا کرو معاشری چی دا سروری کونین رخصار لیدو دا مدینی منوری دا جانان کرداری لیدو
د مدینی منوری د جانان د زلف خوشبو ولیدلا هاغه منظور معاشر الله داسې راپورته کا مولا کریم پکې داسې خلق را پیدا کړل د سروری کونین پراتو سرا چې رب العزت هغه خلق مبارک فرمایي رضی الله عنهم ورضوا عنه الله رب جلال دا وین رضا شهده او هغوی دا الله رضا شهده معاشره کې څنګه خلق پیدا شو رښتیا وایي صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ څومره ښایسته دی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ څومره ښایسته دی هغه هم ښایسته دی که کردار هم ښایسته دی اواز رانغی دومره لوی خلک یې دې نه جوړ کړل یا دهیا قلبی د احد په میدان کې د مدینه منورې د جانان تر امیر حمزه رضی الله تعالی عنہ شهید کړلو او آئی دا صحابی وجل سمر لو یگنادا او بیا هغه شخص راگی دا مدینی منوری دا جانان پغی کی سر کی دی محبوبا دا اندو منا چلی گی دا دینا زیاد نتیجی گی کم چک جمعات سڑے دے الک تیز کا خان بچے خفه نشي او کم چاسي ناس هغه دې پکې تیز لګول چې غزوا من ما پسم پکې بن کړي دي اسه وټا غوندي کار روان دي اراده ګلونو اوري دهیا قلبي چې کله پسروي کوله ایمان راوړلو دومره خسته شلو چې بیا به جبرئیل علیہ السلام کله وحی راوړلا او د انسان په شکل کې بارات نو د دهیا قلبی په شکل کې بارات للو کردار کې وګورو د حضور مبارک صحبت ته وګور څنګه سړې ته جوړ کښته سړې ته جوړ دغه دهیا کلمې دي چې د اسلام او د ایمان نه بعد ایمان چې کله راوړلو او د میدان جنگ ته وته د دلانه کم سولي د جهاد په ټیم کې منډه وهي او د هغه سولي د قدمونو نه دوړي پورته کیږي رب تعالی فرمایي زمانه د دغه زناور د قدمونو په دوړو باندې قسم وي خسته خلک تیار نک आवाज رانا گئے تم کارگزاری بیانے کرنا سب بیانے خلق دے دشتے ایمان نخلاص کر کردار دغا دے کردار جی یو سڑے راگے یو انسان دنیا تا راگے کارگزاری دے حضور بیان کا چرات لو سڑے یو انسان راگ کارشو او ما شرع خیستہ کا دا سے خلق تیار کا چھے داوی پا حق کی اللہ قرآن نازل کا اگر صحابہ و صاف حمیدہ اللہ بیان کا دا یو بلوینو تتگی ناسو او بیادا سے وقت راگے کی یو بلوانے میں اقبل زانون قربان ہوئے دا سوچ معاشرہ کے راگلے دے دا کعبی عزت او عظمت بحال شوے دے دا اللہ پی جنگلی راگلے دا دلوڑو قدر پیدا شوے دے محبت پیدا شوے دے انسان دا انسانیت پر لارا قدمون آخستی دی نو پتے کی لوئی کردار دا سرور کونین دنیا تا درات لو دے دا دے وجہ نرا دئی گلو بورئی مولا کریم فرمائی قل بفضل اللہ
اعلان ورکوکا بفضل اللہ دا اللہ پا فضل باندی. فضل نمورا سشے دے قرآن مجید دے سشے دے کم کلونو شی جواب را کدی تز دعا کم خودے دے دوار جہانا خیستے آمین. دا اللہ لوی فضل سشے دے اور قرآن مجید سشے دے حضور معجزہ دا. سبحان اللہ. قرآن کریم دا سرور کونین معجزہ دا. یو لاکھ سلیری ذرا انبیاء چے ناس ماتے اور تصور کی دی جماعت نبارو ہوتی کور تا تصور کے لاڑے چے کڑلا بسٹے بیا دا ما تقریر تالا خوان ندر دا سے بیا شور دے گو رہے بیا دی تقریر کے خوان نشتا خوان با علقی چے دا ذکر آتا دا حضور کوم دا پخبل مدینہ کے تصور کے گردم اور دا اور دو سر دا یار پخی کے ناستے. مولا کریم فرمائے قل بفضل اللہ محبوبو تو ویسے دا اللہ پا فضل قرآن مجید. علماء فرمائی یو لاکھ سلیری در پیغمبران اللہ رب العزال دو اویا موجزی ورکڑی وی سو یو لاکھ سلیری ذرا پیغمبر نبی ځان له معجزه دا هغه نبوت دی خو د نبوت بار چې کوم دلیل دا هغه ته معجزه وای. یو لاکھ سلیری ذرا پیغمبرانو باندې الله دوا اویا معجزې تقسیم کړي دي. یوازې سرور کونین رب العزال 12,000 معجزې ورکړي. کمال دی کمال. او معجزات بیا معجزات بویا یار معجزات بیا معجزات دا تاسو یو خبر وکړه قرآن ویلو کی چې په قرآن عملو کی دی به جنت ته ځي که نه به ځي یوازې به ځي که ځان سره به 12 کسان نور هم بوځي یو مور او پلار او 10 کسان نور ځکه چې مور او پلار ته خو به تاج په سر شي چې تاج په سر کې جنت ته لاړه که نه یا بیا 10 کسان نور دي. نو یو قرآن ویلو کی چې په قرآن عملو کی هغه بازار سره 12 کسان بوزي. اوس مثال به طور په ټول دنیا کې یو نیم ارب مسلمانان دي او په دې کې 1 کروڑ حافظان وي او عمل کول کی وي د دې بازار سره جنت ته 100 کسان بوزي. یو څړي आवाज راکو خلک په مزو 12 کروڑ مسلمانان با قرآن ویون کې د ځان سره بوزي او بیا قرآن ویون کے بروڑان نشی مولا کریم تا. عقائد و جیان فرمائی السیام والقرآن یشفعان للعبد بیا با قرآن کریم روڑان نشی چی چاپ دنیا کے دا قرآن سر من لر لیدا او محبت کڑے دے آقا مولا فرمائی دا قرآن مدا بشفاعت کئی او آئے بلن سمر کسانو پا قرآن ویلیوی. حضور فرمائی کہ قرآن و رمضان دا چا شفاعتو کیا غب نرد کی قرآن بم شفاعت کئی قرآن ویون کے بم شفاعت کئی اور قرآن سے شہرے دا اللہ کلام دے دا حضور معجزہ دا یو معجزہ کی سمر کمال پروت تے پدا یو معجزہ کی جی سمر کمال پروت تے ستڑی خونے خپارام کینے خواہ دما گورے بیڑا نشتا گورے خبر ہو رسی دے دا سیز دا خوان دے دینا مخوان دخلو کا خیری زراٹے والا نیم کیو ستڑی تقریر راٹا کڑے بس کاغنا خواہ دے گو جو میری یود وقت کی ما دی سیزون زرا کار نشتا دے چے دے پا کم طرف خوش ہے کم بیا براوانے الحمدللہ دا اللہ کرم دے ارادے گل نور رمضان بشفاعت کئی رمضان دا حضور دا خاطر ممتمل ہو دے قرآن بشفاعت کئی قرآن وین کے بشفاعت کئی
رب لا تعال فرمائے قل بفضل اللہ اے زما محبوب اعلان فرمایا دا اللہ پا فضل باندی وبرحمته دا اللہ پا لوی رحمت باندی مولا کریمہ دا رحمت سوکے رب لا تعال فرمائی رب العالمین ما کزما رحمت لی دل غاڑی دو دا مدینی منور جانا تغوری رب العالمین ما او زما رحمت برحمتا للعالمین مولا کریم فرمائے قل بفضل اللہ دا اللہ پا فضل باندے وبرحمته دا اللہ پا رحمت باندے فبذالک فلیفرحوا رب سب فرمائی پدی خاموش شئی آواز رائنا گئے دا قرآن مجید ترجمہ چکے دو بیا خوب خوشحالی کے کنا رب فرمائی پا حضور پا کتاب و پا صاحب کتاب دے خوشحالی ہوشی دانا چی پا دی جماعت کے بار و دنن چراغان لگی دلی دا خوشحالی اظہار دے کرنے دے دا دی امر چاہ کرے دے دا دی امر اللہ کرے دے چی زما پا محبوب اور پا قرآن کریم دی خوشحالی ہوشی آقا مولا بت گل پورت رو جنی ولا کم عورت بانے دا گل پورت بیرو جنی ولا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جن تکوس گئی محبوبہ محبوبہ اسد گل پورس بانی رو جنی سی وجہ صدا سبب صدی آقا مولا فرمائل فیہی اولدتو وانزل علیہ زد گل پورس کرو جنی سما چد گل پورس کی زد پیدا شیمو پما قرآن نادر شویلی تاجدار حرم پخپل پیدائش خوشحالی کرے دا کنے دا کرے آواز رانا گئی بعد خلق کوئی دا کم کتاب کرا گئی کم کتاب کرا گئی زمون یو مولانا سے بسم جون دے دے اگا یوزے کی تقریر کو عشقان دا سے دیر ناس تو یو پاکن نا جوڑا ہو غریب سرطے بھی بنی بولے اولو اگا پاسی دے مولانا سے داتا چکے میں مسئلیوں کی دا یو کتاب کی نشتا پھر تاریشتیا ہوئی خلق حیران شرک دا مولی سے تمنا خیستا خبروں کا دا سڑے کلک ملا دے چھ دے پاسے تو مولانا سے کوئی چھ دا خو پیو کتاب کی نشتا آگوی دا دے ذکر چھ پیو کتاب کی نشتا ترس پیو کتاب ہم نہ دے 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 ترس پوری چھ دے کتاب کوئی بے بھی ہوتے اور دا قرآن کریم نلوی کتاب الشتا تا پا دی کلی وطن علاقہ کی چھ تا کر بچے پیدا شناری نہ فرزن تا پہ خوشحالی کے کنکے کل کل پکے سڑی شیوز کی بازار تلاٹ سے مٹایانے روڑی خواگر روڑی یو بلزیری ورکی علکہ مبارک دشا رشتیا ہوئے پکم کور کی چی معشوم پیدا شاقا کور والا خوشحالی کا خفائی اللہ مسرد اما پہ ایمان خوشحالی او چې بیا د دغه کور سره د چا تعلق وي راشه درشه وي مړی ژوندی وي غم خادي وي او د کلک دوستان وي د هغه د دغه ماشوم په پیدایش خوشحالۍ که خفه وي او چې د دغه کور سره د چا نه لګي او د دغه کور د خلکو نه نفرت وي او هغه کره بچی پیدا شي نو د دشمن خفه که خوشحالۍ آواز رانغی رشتیا رشتیا ہوئے تو حضور مبارک نہ بلا خیستہ انسان بل پیدا کی گی آواز امین رانغی
دا قید و جهان په پیدایش په هغه سره خوشحالي کې چې د چا تعلق د آمینی ابي د کور سره دی د چا تعلق د آمینی ابي د کور سره دی د چا تعلق د بنو هاشم د خاندان سره دی دغه خاندان خوښ دی دغه کورنۍ خوښه ده د چې پاګه کې کم ماشوم پیدا شوی پاګه خلک خوشحالي کوي البته او چې دغه خلکو سره دغه کورنۍ سره د شانه لګي دا بسوي आवाज राना गए ना बता दादा कम किताब के रागी उस रिश्ता रिश्ता हुआ था ताकि खबर हो कम खुदा खुदे पकोर के नासी सही जवाब बरा कोई बोला था कि अड़तू पड़तू कई बोले जब पे इंसान मयन शो जब पे मयन शो जब ठीक दे जी जब पे सड़ी मैंने हम तब सोची माता किताब हो खाया ना सब हम गली शवाई زما د محبت لپاره به تمانه کتاب غواړي مین زیما او د کتاب غم تا سره دی دا شقان چې راځي مشیدا په سرور کونین مین دي د مجلس چې کوم خلق راځي هغه د قران کریم د پاڼو نه خبر دي بخاری او د مسلم نه خبر دي هم راځي او که چا قران او بخاری او مسلم شریف لسم نه دي اور دلم نه دي او چې سرور کونین د مين خبر راغلی د نبی کتاب ته لږه کې بیا د حضور مجلس لا راغلی دی مینه کې څوک دلیل غواړي نجی مینه کې څوک دلیل نه غواړي ها ته چې په دې کلی کې په چامین شي په دې چم گاون کې لار ته نه وای چې مړ به کم کده غځې مې بیا ولې او مړ مې که خو دغه کوسه نه پرېدم په ایمان وای نو استاد ګلی باغ د انسان خسته د کده مدینه جانان خسته دی عقاید و جهان خسته دی ته به حضور مبارک نه څوک سمانه کی اخو دومره لوی انسان دی دومره لوی انسان دی سرور کونین تاجدار خدای مکه الله مکه الله مکه الله کا وخت هم په جون رامو والا چې په مقدس مکه یو قسم د سرور کونین د ذکر کولو والا پاتې نشي رب فرمائی محبوب زبد ذکر کو دا یوم نو با مقدس مکہ اسمانونو کی یو مخلوق ہم نو محبوب زوم استا ذکرو ولی د سرور کونین د ذکر آغاز د اللہ جل جلالہ د ذات نشوے دے د سرور کونین ذکر اول شاہ کڑے دے اللہ مولا کریم جل جلالو د سرور کونین ذکر کړی دی بیا انبیاء ته چې ګوره پام کوي نبوت بم ملاویږي شریعت بم ملاویږي ثم جاءکم رسول شری زرا انبیاء دی بیا پکی 314 رسولان دی بیا پکی 15 اولو العظم انبیاء دی درجب حلیوچتی دیوم اللہ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض رب کریم فرمائی چې د دې کوم رسولانو ذکر شو دي کې ما فاضل په بازو فضیلت ورکړې را دې ګلونو اورای سرور کونې د مدینه منورې د جانان علاوه یو لاکھ سلیری زر پیغمبران چې دنیا تراغلل تصدیق چا کړ دې رب کریم فرمائی آدم علیہ السلام نرا والا عیسیٰ علیہ السلام پور چی سمرہ انبیاء رانی ددی تصدیق پا محمد رسول اللہ کبھی دا نورم رسولان دی حضور مبارکم رسول دی نو پر یہ نور رسولانو کیو زمون پا محبوب چاغم رسول دی کہ فرق سمر پدر تشتا دا تمام رسولان چې کوم دي دوی به په سرور کونین ایمان راوړي
هو چې پیغمبرانو په چا ایمان وروړی دی دغه نه به هم لا لوی انسان بل پیدا کیږي دغه نه به هم لوی سړی لا بل پیدا کیږي نشي پیدا کېدی استاد ما په دې پوه کړئ چې دغه محبوب علیه السلام په پیدایش خوشحالي پکار ده که خاموشه کېدل پکار او د دې امر الله کړی دی چې الله فرمایي چې په دې دواړو د خوشحالي وشي دورادې ګلونو اورئ رب کریم فرمای النبیو اولا بالمؤمنین من انفسهم النبی نے مراد جناب محمد رسول اللہ دے دا نبی نے مراد سوک دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولا کریم فرمائے النبیو الف لام پہ داخل دے معرفہ دے مراد تینا صرف اور صرف محمد رسول اللہ دے اولا بالمؤمنین من انفسهم زمادا محبوب مومنان تدخل زان نخوگ وردے رشتہ ہوئے متدزان نخوگ وردے کنے دے اللہ دی متدزان نخوگ وردے نچے مومن وی اگر حضور تا پا غور نظر گوئی اگر سرور کونین تا پا درون نظر گوئی نبی اگر چاہتا ویلیشی نبی پمان آدن بعدیں خبر ورکولو والا داسی خبر ورکولو والا چی نور خلق دینا خبر وی دا محبوب آگے نا خبر دا خبر ورکی دا آگے خبر چی خلق تب علم نوی بلا تشبیح را دی گلنو رئی انبیاء ٹول خبردار دی ٹول گلن دی ادم علیہ السلام نراوالا عیسیٰ علیہ السلام پوری یولا صغیر ذرا انبیاء دنیا نراویگی یا پا تاریخ کی ماتو خایا یا دا قرآن پڑھتو تو کی ماتو خایا چا آدم علیہ السلام دنیا کی دسر پستر کو باندی رب لی دلے آدم علیہ السلام نغاوالا عیسیٰ علیہ السلام پورے رب کریم دا مسلمانانو دشد تسکین دا پار فرمائی موسیٰ علیہ السلام پکوئی دوربانے اللہ تا درخواست گئی ربی ارنی انظر الیک انظر الیک اولا کریمہ ما تزانو غزستا طرف تا گورم ما تزانو خایا مولا کریم فرمائے لن ترانی تما ہرگز نشلی دلے زکا زدیر خیستا ایمان اگا یو شاعر فرمائی زدید دنیا پخکل اخکل باندی وسما خکلی دی پیدا کمولا تبسم رخکلی آگا گلی چی دلان در نشربیگی آگا حسن خوبان در نشربیگی چی لگا خندان راشی پسرو لبو جنتن گردوان در نشربیگی چی دی زلفی چلی زلفی چلی زلفی چلی زلفی چلی زلفی دا درے کسان سبحان اللہ دا نور خلیت گوئی چلی زلفی چلی زلفی چلی زلفی چلی زلفی بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه جد زلفی پنجبن کل خوریشی
مخلوق کنعان در نشر بیگی زنیزار شما زنیزار شما دتور سترگ یارا چی دسترگ خاوندان در نشر بیگی پجاما پجامد فقیری حق بادشاہی چی دسمکی بادشاہان در نشر بیگی لڑت یار رڑا سبارا گے لڑت یار رڑا سبارا گے دنیا تپاک رسول اللہ راگے دنیا تپاک رسول اللہ راگے لڑت یار رڑا سبارا گے لڑت یار رڑا سبارا گے دنیا تپاک رسول اللہ راگے دنیا تپاک رسول اللہ راگے دمکی خارتات شب مبارک دمکی خارتات شب مبارک تحت امام الانبیاء راگے دادا امام الانبیاء راگے دنیا تپاک رسول اللہ راگے دنیا تپاک رسول اللہ لڑت یار رڑا سبارا گے لڑت یار رڑا سبارا گے دنیا تپاک رسول اللہ راگے دنیا تپاک رسول اللہ راگے چپ خستو دام فلد دنیا چپ خستو دام فلد دنیا آغاد گلو شہید شار آگے آغاد گلو شہید شار آگے دنیا تپاک رسول اللہ راگے دنیا تپاک رسول اللہ راگے لڑت یار رڑا سبارا گے لڑت یار رڑا سبارا گے دنیا تپاک رسول اللہ راگے بخشبلنا دعامنی بی بیچ بخشبلنا گل چپکور دا عبداللہ راگے گل چپکور دا عبداللہ راگے دنیا تپاک رسول اللہ راگے دنیا تپاک رسول اللہ راگے لڑت یار رڑا سبارا گے لڑت یار رڑا سبارا گے دنیا تپاک رسول اللہ راگے شیطان خوری دی انبار شوی پسر شیطان خوری دی انبار شوی پسر اس مکین مصطفیٰ راگے یو ذل بیو ہے خدای یقینو کې جوز من پکې داسې کسان په خدای کې خلای کولو کوي په دې ټیم کې اوس مکین مصطفی راګې دنیا تپاک رسول الله راګې دنیا تپاک رسول الله لړت یار رڼا سما راګې لړت یار رڼا سما راګې دنیا تپاک رسول الله پورا وشواد ارمان دنیا پورا وشواد ارمان دنیا بلال پاسی کا آکارا ہے بلال پاسی کا آکارا ہے دنیا دنیا پاک رسول راضی ملائکہ علی جنت جانا راضی ملائکہ علی
دل تد جانان او دا آمینی پتور بلی چراغان غازی ملائکہ نرگی دل تد جانان غازی ملائکہ غازی ملائکہ نرگی دل تد جانان 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 غازی ملائکہ نرگی دل تد جانان غازی ملائکہ نرگی دل تد جانان آدم کی خار خار رڑا رڑا شو پیدا دگلو شہید شاہ شو پیدا دگلو شہید شاہ شو بخرا بیدار شدہا شد خاندان بخرا بیدار شدہا شد خاندان غازی ملائکہ نرگی دل تد جانان غازی ملائکہ دل تد جانان 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 غازی ملائکہ نرگی دل تد جانان غازی ملائکہ نرگی دل تد بہر طرف دنور جلوی شوی وی دمرحبا چغی ناری شوی دمرحبا چغی ناری شوی لبدا گلونو ما سر پدی کی میلو شوی پہر طرف دنور جلوی شوی دمرحبا چغی ناری شوی تشریف روڑی دمکی خاتا قدردان غازی ملائکہ نرگی دل تد جانان غازی ملائکہ نرگی جانان جانان غازی ملائکہ نرگی دل تد جانان غازی ملائکہ نرگی دل تد جانان بی بی مریم بی بی حوار آگلا ہم آسیہ بی بی سارار آگلا ہم آسیہ بی بی سارار آگلا ہم آسیہ بی بی سارار آگلا او دا آمینی گندر آلی گلد اسمان غازی ملائکہ غازی ملائکہ نرگی دل تد جانان دا عبداللہ دستر دتور راگے دا آمینی دزر تکور راگے او حسین استقبل حضور راگے او حسین استقبل حضور راگے دپاک اللہ دلوری لو یشق احسان غازی ملائکہ نرگی دل تد جانان غازی ملائکہ النبی نبی پمانا دن بعد
موسیٰ علیہ السلام رب تو فرمیل ما تزانو خایا رب فرمیل زدیر خیستائیما تما دنیا کی لیدے نشی یو پیغمبرم رب لازال دسر پسترگو ندیلی دلے پوی خبان دی یو دا مدینی منوری دا جانان ذاتے چھ مولا کریمی دسر پسترگو لیدلے دے دیوان و تا خواسته نخ کاری و مسلمانو دا خوده رب تیزان نده پٹ کرده تے خلق پٹے رب تیزان نده پٹ کرده تو مغا شانده یعقوب علیہ السلام دا بچو دا یوسف علیہ السلام دا رونو پشانده کوئی پا غاڑا گردی را گردی چی یوسف علیہ السلام لکه چلا کوئی کی پروت تے او پتر تنیشتے چاگا دا مصر پا تخبان ناستے بادشاہی کئی ما پا خبر پوئی گئی تو سب اللہ پس مکہ پانی سروری کونین پر ذکر جو تا تا پتہ نشتے چی پا عرش قدم خیدے عرش قدم خیدے عرش تمرا خیستہ محبوب دے عقائد و جہان با دا سی خبر خلقو تو کل چی انسان بے حیرانو اور قرآن پہ دی گواہ دے سشے پی گواہ دے جی دا عیسیٰ علیہ السلام پا موجزات تو کدیر موجزی دی خویو موجزہ پا کداوا چه سڑے با دا کو نراغن او دتا با پا مجلس کی کین ناستو لس بناستو سل بناستو شل بناستو زر بناستو نو عیسیٰ علیہ السلام با یو تاوی تا بلانکے خوراک کڑے دی تا بلانکی ترکاری خوڑلے دا تا بلانکی ترکاری خوڑلے دا تا بلانکی ترکاری خوڑلے رشتیاری سے کمال دے کن دے آواز بیام رانا گئے اور گزر تاسو نہ تپوز کو جما سے خوڑی لی دی تبے کہ ولی سے ماتا سب پتا تھا اس کا معنی تپوز کی جتا ماتا سب پتا تھا عیسیٰ علیہ السلام پر موجودوں کی دعویٰ کہ انسان بدا کور اور آگے دوسرے بکی ناست و تیوی تاب لان کیسیز خوڑے لے رہے نمبر 2 وما تدخلون فی بیوتکم کم چاگے پر قرون کم سیزون پٹ ساتے لیو عیسیٰ علیہ السلام ہوتی تا کر دمر غنم پراتی دی تا کر دمر جوار پراتی دی تا کر دمر پیشی پرتی دی تا کر دمر خوراک پروتے بل بل امتی دا بیداغت کور ٹیم ٹیبل بیاناو ہمیں پہ خبر خوب کوئی گئی عیسیٰ علیہ السلام سے موجزہ وا چلے چاپا کور کی بس پراتو عیسیٰ علیہ السلام و تبین استا کور کی دادا سیدون پراتی دی اور دا زنویم دا قرآن ہوئی وہ دے پدی پوئی کہ عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ جلیل و قدر پیغمبر زمون پی ایمان دے وہ مرتبہ کی حضور تا نرسی مرتبہ کی حضور تا ندی باپ کی دو خبر کن بس یا خبر را غنڈو دا خود سرور کونین خاطر دے دا دم را حد بیمارم دا واحد دیو دا سی انسانم چیز دا پریشن نرا پورتا شوی ما دا اوٹی نرا ہوتیم اور سلور گھنٹے بعد بیا سرور کونین جلسے تناسم تقریر میں کڑے سبحان اللہ ما پدا لس ورز کی یوش پکور ندا کڑے دے میں ورس تیرا کڑے دا شوا شو دا حضور مبارک میلادون دی وہ دمرا قدر کار جو سے ریسار کڑے ما او دا جزوس نوے راغلے نبیا اسمت اللہ سے خو مشکل کا تازہ پر گلی باغ کے پاتے شروع ہوئے دیکھی دی شدرت بدرے ہوتے دا کورم نبیا ہوتے اور سعادت اللہ چی کم دیکھی دی شاگا چاہتا بازار تو ہوتے بازار بارکڑے پیندش پاک اور یاغام خیب ہوئے اور خلیل خان ناظم خواہ خوبت پکری کلی کشپام نوا کری مولانا سے مسوش چارانا ہے اگر رانگے دلا کر اگر رانگے کر زمون کار دارے مشتن دا پاتا گلو نیاز ساتھے انسان دیر کمزور ہے دے انسان تا پا معافی کوئی پورے خواہ اللہ دی من توڑو تا معافیوں کی تاسی دو خبر تاس در سرور کونین کوما رابے گلو وورئی سرور کونین محمد رسول اللہ مکی معظمین ہجرت کئی
مدینی منوری تروان دی کوچ والا خو پیژنئ کده پیژنئ یو سړی تلاش کولو والا کوم سړی په تلاشي کولو کې تکړه وي هغه ته کوچ والا وایي خبره باندې پوه شوې چې چاته پته لګي چې په دې لاره څوک تللی دی پس مکه خو بیا هم خاورې پرتې چا پې ښکاره شي د چې په غره چا مزل کړی وي د په دغې غره باندې اندازه لګول ګران وي زما په خبره پوه شوې او د مکې معظمې په دې ماحول کې دومره زیرک خلک وو چې هغې به په غر د پاسه به څوختل او د هغه نښې به معلومو چې په دې سړی تللی دی زما په خبره تاسو نه پوهېږئ د غر د پاسه به چې څوک تللی په کاڼو د پاسه مو ته پته لګېده چې دې د پاسه څوک تلي د مدینې منورې جانان د کور نه روزي صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ د حکمت نه کار اخلي کسان دراوتلیو رازدا قدمون د یو کس بدار دی د مدینی جانان پوگو مبارک باندې واخستو د مدینی منوری جانان د غرد پیخنا پاس نرغار سور پوری عقیدو جہان پوگو مبارک پورت کڑی اللہ اکبر اللہ طرف پالوانان خلق کو گورے سمرا تکڑا خلق خودے یکی سمرا تکڑا خلق د ځان نشي خېجولې او هغه سرور کونې د اوږو د پاسه اوچت کړی دی د مدینې منورې جانان تاجدار حرم غار سور ته داخل شروع دله خلق راغلي دي اور رسول الله مبارک علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ تو فرمایل چې شهر خدا زه هجرت کوما او زما په دې کټ کې تر سبا پورې تسم لا تر سبا پورې تسم لغان باندې صادر را خور کا او دا امانت په پلان کې لور کې دا په پلان کې لور کې دا په پلان کې لور کې ور قائد جهان سره بخل کو امانتونه کې خودل سبحان الله د چې داخل کو لور کې بیا مدینه منوره ته راځه شیخ خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرمایي کما کلم داسې بیغمه خوب نه کړي او چې حضور فرمایي چې دا به تقسیم کی بیا راځي نو ما وی د حضور نخې چې دغه نه خطا کیږي د دنیا یو طاقت ما ته ضرر نشي را رسوله بس پریوتم چې پریوتم آرام نکاو ابو جهل راغی ور سره ملګری راغ د صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دروازه وټکولا اسماء بی بی روتا دا شی بی بی خور اگر روتلا چې اسماء د باقاعده جهان لو خپل بابا له غار سورتا خوراک وړه راوړه په داسې انداز چې صوبه پزان د سره پویول نه ابو جهل وتوی بابا دې شو وی لټاو کنه الله پیغمبر دې شو وی لټاو کنه وی دې ډیره ولټولو خو ما د سرور کونین خپل بابا حلوته نوي وی شرک شو چې په دا مخ واله ابو جهل نو زما مخ چې کوم دی د دې تکسر شو او په دې سپېړه کې دومره زور چې زما په وګ کې واله یو وګ مې پښې دو پس مکه پرې وته ما حلو نوي ما حل جی او نوي خلق را روان شو مغل آربانی کوج لگولو والا معلومات کولو والا را روان دی یاره پا دی غرق دا نخ تازه تازه دی دلتا سوختی دی متوجی ہے راتلل غار سور تا کسان رو رسید غار سور تا جی آواز را رہے کسان رو رسید چرو رسید اللہ جل جلالو د خپل حکمت الله د دلته جولاګه په دغه دروازه کې د غار په دغه خله کې رب العالمین تو فرمایل کور جوړ کزال دا هغه د نر بشه لکه د بمبیري تاوي د داسې منډه
چې لږه لحظه تېرېده سرور کونین د خلکو نه پټ کړی و. الله اواز مینې رانغی. کمال نه دی چې په خدای یقین کوي، کمال دی کمال. او سړی راغی غاټې داسې یاره په دې کې ورجولاګانو جالې دي، په دې کې چې څوک ننوتې دا جالې دا خو ډېرې زړې جالې په دې کې پرتې دي چې دا جالې پرتې دي معلومه دا شوه چې دننه څوک ورغلي نه دي. او دې ټایم کې صدیق اکبر رضی الله تعالی فرمایي چې په دې کافرانو کې یو کافر راغی هم د غار ثور ته مخ کو واړه بولې شروع کړ. دومره پته وته نشته عقاید جهان فرمایي کې دې کافر مخ رو چت کړی وې ته به لیدلې وې. سبحان الله وایي داسې خدای پستر ګوړانده کوي. ښا سوار کونې د مدینه منورې جانان د غار ثور نروزي. ابو جہل اعلان کئی لارشی سرور کونین پسی اوزئی جوندے دن لار نشی چاچی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی تمام کا سلو خان بولا انعام ورکم، سلو خان بولا انعام ورکم. یرا کم دی بگرزو. سراقه بن مالک وی چې ما ته چوول چې رسول الله مبارک د غار ثور نه اوت، د غار ثور نه اوت. ما چې دا انعام را نه بل څوک وانخلي، چې دا انعام را نه بل څوک وانخلي. غلی غوندې د خپل کور شاته راتاو شم، اس مې تړلی وم په هغې اس باندې ما خپه واړوله. اصلا مخ باور کړل کلونو تللما د مدینه منورې جانان د غار ثور نه راکوشوي دي، مدینه منورې طرف ته سفر کوي. صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ کله یار نه مخ کې منډه کی، کله شاته راتوشي، کل خی طرف تمنڈ کی، کل گرز طرف تمنڈ کی. حضور مبارک و تو فرمائی صدیقہ دا سم مسئلہ دا ویدا مخ کے زکا منڈ کم کمغت دشمن ناس تی و غش رولی اور ایچے زما سینہ پہ قلبیل سے خوشی یار رانا خوک نکی. ٹھیک نا دا جی ہاں چې کله مغل ته مطمئن شم بیا شاته رامنډکم، زیم سین شاته د دشمن حملو کی یار رانه خوږ نکی. په دغه انداز د سرور کونین سره روان دی آقا مولا جناب محمد رسول الله. ټول وایي د صدیق اکبر سره روان دی، دواړه په خبانې نازي تشریف فرما دي. صدیق اکبر چې داسې شاته وکتل نو سراقه را روانو، سراقه بن مالک را روانو. نو صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ حضور تو فرمایل یا رسول الله سراقه را روان دی. حضور فرمایل خپل سفر کوا راضی با، خپل سفر کوا راضی با، غم غرض په مساتا. یا رسول الله ډیر غصه دی. حضور فرمایل د غصې غم باندې کې ما پسې راځه، ما پسې راځه، ما پسې. محبوب سراقه را نږدې شلو، یو دم د مدینې منورې جانان جناب محمد رسول اللہ نظر راوارو. غزید سراقه تورتاوی د مدینی منورې جانان چې اسنو قتل یو دم دا اسنل ګوډو ګوډو پسمک کې ننوتلو. اس قسم کی ونیو
سړی خو ملامت شه چې ملامت شه سرور کونه ته عرض کوي زه د خپلو حرکاتو نه توبه وباسم حضور مبارک ورته فرمایل زه چې ته د خپلو حرکاتو نه د خپل ارادې نه توبه وباسي دا قوم مولا تاجدار حرم په دعا باندې ځمکې هغه اس بیا پرېښودلو حضور مبارک وړاندې روانو دی او شیبه ایثار شه چې حضور ته سزا یې لاړه بیا اس ته خوا کې ورکړي چې بیا ورکړي یا رسول الله سراقه بیا را روان دی حضور فرمایل راضي دي आवाज رانغه وی راضي دي په دې ځل لاغه چې حضور مبارک بیا مخور واړو اس بیا سمکی ونیو چې وینیو اوس وته په کومه خلوي چې پوي شوی نه ما رښتیا وای دا غل شي او دلګیر کی او نتیجه ده پوي شوی نه ته به چې د خیر خو بیا د پاره خیال کوا عقاید جهان تاجدار حرم جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مالی غنیمت باندې یاد دي اختر هغه فدیه وته نو فطرانه دارا جمع شوی ونو داغه د پاسه ابو هريره څوکیدار درولو ته به د شپې د دې څوکۍ کې ته به د شپې د دې څوکۍ کې تمام خبره مونږ پويږي ته به د شپې د دې څوکۍ کې ابو هريره رضی الله تعالی عنہ عرض کوي یا رسول الله بالکل بکو چې نیمه شپه شو دغه د شغل راغې د نر بچی صادرو غړو دانو ته لاندې وته کړه شو چې ابو هريره ونیو رضی الله تعالی عنہ چې وینیو د دیو د سوي زما واړو بچی دي غلطه سوي کنه وای او بس پوه شوی نه ما بس شیطان دوکا کماو بس انسان دې کمې زیاتې راځي د ته خو یو دې دوکا نشي چې دا ستاد عجیب چاول خو دا چې دوکا کیږي چې بل وې خلوت ډیر مینتونو کړلای ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمای زما په رحم راغې ابو هريره تو فرمایل بیا بغلا کې زما د پلار توبه ده چې بیا بغلا نکو اسو مثال درکو بیا بغلا نکو بیا بجی سحر شو ابو هريره رضی الله تعالی عنہ حضور لاراغه ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې مې ته حضور ته خبرو کوم عقاید او جهان فرمایل ابو هريره بیګا دې غل پر خود الله سبحان الله بیگا دی غل سره سما میلو کا ما باندې وختو درید ما یا رسول الله ډیر مینتونه راتو چې بیا باندې کوم وی راته یاو دا غټ دروځن دی بیگا له بیا خلال راځي او دا دوه به حیا غل دی چې غل یو قرب یو شپه وای کنه ته په دوه مشبا کور ته بیا راځي مال جواب راکې بیا نه راځي ګوره به چې ته میاش دوه میاشتې درې میاشتې پس چکر وای تاسو ته کنه دا حضور مبارک تو فرمایل بیگا لب بیا راځي قربان غم مکو څوکۍ تنازو چې دانی مشبک چې ګوري بیا راغی چې بیا راغی صادره وړو کاف چې وینیو وینم دې نه پرېدم نن دې خدای پیغمبر له بوزم هغه ته مخامخ کو وی په خدای بشي او پتا بشي بس مو شوی نه غول به وخاړو بیا بنا راځم بس ګون کې به بیا پدې ته به ګور وکړو دروغ مو پرون دې دروغ ویلی وی کبیا راغم ته بیا ما ته وایا سحر لا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ته حضور فرمایي ابو هريره غل بیا راغلی او یا رسول الله استاسو خبر رښتیا وا غل بیا راغلی تاجدار حرم فرمایل سیوی بیا بن اعظم حضور فرمایل بیگا له بیا راځي درې مشته بږي بیا راځي وای دا پر دې خدای راوځي دا بسره چې درې مشته شو د پایا خدا کا کار نو پایا جی په درې مشته چې ګیر کا کانا غلبه تسوي وای زما په دې خبرو دوکه نشي ګوره
ما نزان بچ کې چې زما د شر نه او زما د حملې نه بچ شي. بس د دې واحد دا علاج دی چې د شپې کله سملي آیت الکرسی لولا. سبحان الله. څه شی لولا؟ آیات الکرسی. آیت الکرسی لولا. کله انسان چې آیت الکرسی ولولي په هغه زه حمله نشم کولی. بدای ورته کې درته خیم دا زده کا. ابو هريره سوچ کې چې سړی خو مولا دی یار. او په سړی د مې دا بچ جاهل وي د آیت الکرسی پیژني چې دومره زور دی پکې. سحر لسرور کونه لراغه محبوبا او شی بیگا بیا راغلو. حضور مبارک وته فرمایل بیا دې پرې خورته وی حضور مبارک هغه مینتونو مو کوراته یو ټکه خولې دي چې آیت الکرسی ولا. حضور مبارک کو فرمایل چې هغه نور خبره دروغ یو دا خبره رښتیا ده. آیت الکرسی کې دا طاقت چې دې به پتا حمله نشو کوله. او تا ته پته چې ابو هريره دا څوک یا رسول الله باندې پیژنه. حضور تو فرمایل دا ابلیس دا څوک اور حضور مبارک نے لوګیشن د شپې به کومه معاملو شو سربت تاجدار حرم خپل بیان کا. سبحان الله. ابو هريره سے فرمایي چې ما ته پتم نو ما ته حضور فرمایل چې ابو هريره بیگا دي غل سره سم معاملو وا. حضور مبارک حیران کم چې تاجدار حرم نو الله یو خبرم نه پټه کړي. عقیده خو غواړي کنه را دې ګونو اوري سوراقم دا دې ټیم کې پنځم دل حمله کوي پیاز بکی ونی ولو سرور کونه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. سبحان الله. حکیم سے اللہ خاموش بولو ہے دا چاچے محبوب دی غو ہے خیر نور مو ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور مبارک و رحمت للعالمین دے پترہم ذلی وطن مخراواڑا سوراقا زستا پلاسونو کی دا ایران دا بادشاہ دا سرو زرو بنگڑی ویدم. زستا پسنگلو کی دا ایران دا کسرا یعنی شاہ ایران کسرا پرویز داغا دا لاسونو بنگڑی زستا پلاس کی دا سرو زرو ویدم. اللہ اکبر. ما دا مدینی منوری دا جانان نا امن گختلو چی سروری کونی پتریم زلبان معاف کما ماوی بس دے دغش کسما لڑیر دے واپس مکی موزمی ترالما داسی ہو اخراغی دا سروری کونی محمد رسول اللہ اخلاص سبحان اللہ عقائد و جہاد تاجدار حرم نچی روان شما سمودر بعد ما پسرور کونے تاجدار حرم بالی ایمان روڑ ایمان میں روڑ جی اسلام میں قبول کر دین میں قبول کر. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ہو دور راگے دشا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور راگے فتوحات شروع شو جی ملکونه به فتح کېدل ملکونه به فتح کېدل په یو مشن د جهاد کې سراقم د صحابو سره روان دی. سبحان الله. سراقه صحابو سره روان دی. یو لویه قلا و د یهودو. سراقه بن مالک ورته وویل یو کار نه کوئ وایي چې څنګه وایي دا کم منجنیق چې تاسو جوړ کړی دی دا کومه لیندا غټه لیندي به تاسو کتلي یا به نه کتلي او که چا نه کتلي دا ارتغرل دی که څه دی د هغه په ډرامه کې ښایي غټې غټې لیندې دي داسې ده که نه ده بس دغه شی د زه خو پرې نه پوهېږم صفا خبره ښه ده. نو سراقه بن مالک ورته وایي په دې لینده کې ما کېنوئ په دې لینده کې ما کېنوئ په دې دیوال مې ور واړوئ
صحابو دي ستا دماغ پذیری او بالکل پذیری وی اول خو چې د دې جنه د تا خوشنګم په دې لنده کو اخو افریدو نملاړو کې خو دې ماتيږي پختې به دې ماتي لاسونه به دې ماتي نو څنګه په غي ځان وایي به ما پکې کې نه وای بس ما سره نور خبره ما پکې کې نه وای صحابو وای کو خو دې نه بس ما ورولای بس په لغلینده کې نه وای چې نه وای په کلای ورواړو چې ورواړو هغه طرف ته دیوال نه قلا کې پریوته چې پریوته الغو جوړ شي بد نظمی پیدا شو پدې کې ناګهانه د قلا دروازه کولو شو لکه اخلاص سبحان الله وای دروازه کولو شو له صحابه کرام دنه ورغلی سراقه بن مالک جنگی د سر په باندې خراشم ندی راغلی لا سنن دې خوشي وی خپینې خوشي وی گزار نه دې خړلې لګیا دې جنگی کم ټیم چې هغه قلا فتح شولا تمام صحابه کرام د سراقه بن مالک نجابی رشول سراقه دا تکم وظیفه وی آواز امین رانه رہے تطرف اولاد خو جوړ نه هغه د نوم په لینده کې رويشتي او روغ رمټي په دې مګوي کچ دا په ډاډه پسې ما ته د هجرت پښپسر ورې کونین یو زیر را کړی دی چې زستا په لاسونو کې د ایران د بادشاہ د سرو زرو بنگړي وینم چې ترسو می هغه بنگړي نه چوری زندم برابر سبحان الله نعرہ تکبیر نعرہ رسول شان مصطفی شان صحابه ترسو پر چې ما هغه بنگړي نه چولی تر هغه پر زمرم نه حضور مبارک په ما خلق وزولې دا وخت تیرې داسې وخرا د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د دور اخیرنی وخت لګي په دغه دوران کې ایران فتح شو چې ایران فتح شو د بادشاہ په محل صحابه کرام حمله وکړه ډیر دولتونه راوړل عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته مالی غنیمت کی خود دو اگر مالی غنیمت تقسیمو قتلی دا امسا پا دی چوکا باندی دا سی لٹولی بے صحاباو تا دی کی دا ایران دا بادشاہ دا سرو زرو بنگڑی نشتا دی چرک ساتی رہے دا بل صحابی راگے دا سرو زرو بنگڑی لاس کی دی دی ٹیم کی سراقہ بن مالک دیر زوئیو شوے دے دومر ضعیف دے چی مسجد نبوی تمام تلراوتے نشی کٹکے یا پکڑ سرخوا کے پا مسلبانے پا اشارہ منزو نکی ضعیف شویرے چی کم ٹیم کی بنگڑی 10 روز رکڑی عمر فاروق لاس کے آواز استلی آوازوں کو صحابو سراقہ بن مالک لزیر یو سید چی شاب مسجد نبوی لراشا چی محمد رسول اللہ در سرکم وعد کڑی دہاں 10 روز رکڑی راگلی دی سراقہ بن مالک نسی کڑوسی پدی مسجد نبوی کی ناستون عمر سے عرضو کچھ قربان اگر بوڑھا شوے دے خوزمون بس پچلو نر راولو چھ نسیو کڑوسی ورغ دے کٹ کے آرام کودا سے سترگی پٹے کڑے ہوئے اے بابا عمر فاروق سے فرمائی دا ایران نا 10 روز رو بنگڑی راغلی دی اور جو چغے دخلے نو خطا وی دا یار خبری رشتی آلی
وی جړل او چې کله مسجد نبوي ته پلاسونه کې نیول راوست او عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ور پاسه دو او بنگړي کله دتا کړي د سرو زرو دته حواله کولې عمر فاروق ته جړل وې سوراخا هغه څومره خسته منظرو چې زما محبوب تاسو سره د مینې خبرې کړې دي ابلا څنګه وخت چې زما محبوب تاسو سره دا وعده کولې روړان شاه سوراقه بن مالکم جړل عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ جړل ولی د حضور مبارک زاړه یادونه تازه شوي دا د سرور کونین د علم یو جلک ته چا قید جهان کې خبرې کړي الله دې دې پټي کړي رب کریم جل جلاله دې زموږ استاد دین او دنیا فیصله کی درود شریف وایي وعطرته بعدد كل معلوم لك دا ناراضي یې دې رانا زوړ دی دروغ نه ناراضي خدایا چې لري دروزین وې الله حل تکی ملن وې خدلین وې حل تکی ملن وې خدلین وې خدایا چې لري دروزین وې حل تکی ملن وې ہر عاشق بویل شی خلیل ما 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 عشق کو دا اور مقابلین وے عشق کا اور مقابلی نوے حالت کی من نوے خدلی نوے حالت کی من نوے حکیم صاحب ته زما درخواست شي دا مرګري ما سره لږ ملګرتیا وکړي خدای چې لري درو حالت کی من نوے دین شویل د دې چې د ټوټي ختلې دي خدایا چې لري دروازې نوې حالت کې منوي ولی بمنصور بسر ددار ختوم ولی بمنصور بسر ددار ختوم ولی بمنصور بسر ددار ختوم عشق کو دمرغش لندین وے عشق کو دمرغش لندین وے حالت کی منن وے حالت کی منن وے حالت کی منن وے عشق لیونی بغرنو سر گرزی عشق لیونی بغرنو سر گرزی عشق لیونی بغرنو سر گرزی عشق لیون تو داسل سلین وے حالت کی منن وے حالت کی منن وے آئے چیئے لوی دروزی
حلت کی ملن یا وستاد در فقیر ملنگ یارا یا وستاد در فقیر ملنگ یارا یا وستاد در فقیر ملنگ یارا یا خومیز کی تمہارا فاصلین وے یا خومیز کی تمہارا فاصلین وے حضرت کی مدد وے حضرت کی مدد وے یا زلی قدر غلم حرم یا زلیق در غلم حرم تزا یا زلیق در غلم حرم تزا یا بمید ہشان گری نوے یا بمید ہشان گری نوے حل تکی منوے خدلی نوے حضرت کی ملک وے بیدا عشق برقق دیدار کی دے بیدا عشق برقق دیدار کے دے بیدا عشق برقق دیدار کی دے تاؤ دیار مزار نب جننی یار مزار نب جگلی حضرت کی ملک وے حضرت کی ملک وے الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأولاده وخلفائه وأصحابه أجمعين. يا الله حاضرین جمع و بخا حاضرین جمع مور و پلار و بخا جمعی امت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نارینا زنانا و بخا پدے مجلس کی چار سمرہ مالی بدنی لسانی قولی روحانی جسمانی مدد شاکر دے خدا بدلے پدوار جہان ورکھا عصمت اللہ سے پداخل و بچو خوشحال کا بچی پداخل ازوانی خوشحال کا چاچے پدے محفل کے ہر سمرہ مالی بدنی لسانی قولی روحانی جسمانی مدد شاکر دے خدا بدلے پدوار جہان ورکھا پدے ملک خدا امن راولا پدے ملک خوشحالی راولا پدے ملک ارزانی راولا دا غریب سڑی جن خدایا آسان کا دا غریب سڑی جن خدایا دا خوشحالوں کا دا تمام مسائل پخپل فضل بانی ختم کا الہ العالمین زمین دی ملک چپے چپے تو بچی بچی تا خدایا امن نصیب کا زد اسمت اللہ خان و دا دید بچو استاسو دا ٹولو دیر مشکوری ملا بخاد و آباد لرا اللہ مدین و دنیا خیستا کا ما دم بخیر کے دعاو کی دیر سخت بیمار ما اخلاص رہتا دعاو کی انشاءاللہ ماختا دعاو کی انشاءاللہ میں بے وٹر روح کی خروغ رمٹو ما خیر منڈے میں والی بس پا بلال مجید تراغم پروامیم نوا کچھ دا بلال مجید نتلے منو بس مسئلہ راتا جوڑا شوی رہا خدا غیر صلی اللہ وجہ دا چارا موشو الہ العالمین جل جلالہ استاس طول سرا ایماران صلی اللہ مال شفا کامل آجی سمرا ملگری چی دا نیٹ پل آرہ دی اندرونی ملک دی بیرونی ملک دی مسافر دی سچاست مشکلات دی پریشانی دی اللہ دے در طولو پریشانی حل کی مدیر دوستان حضرت حسین سیبنی دون مرکلو تا تارک انور سے براغلے سرد یاران و دوستان و زائد خان آگلے دی
زاهد خان ته ډېر ښایسته سړی کې رشته د پته نه زه بیمار یم نو زما د درخواست هم دې خفه نشي راغلی او الله جل جلاله مو دین او دنیا ښایسته کړه او دا ملګری زید دی دا سراج لالا بچی دی او ډېره موده پس چې راته یو خبرې وویل بیا به خفه شي یو دوه کړۍ ناز شریف به ووایو خو رب کریم سره د ما دواړه جهانه ښایسته کړه او د اخلاص مو الله قبول او منظور کړه په دې کلي کې چې څومره غمونه دردونه شوي تکلیفونه پر پیدا شوي دي تمام مړي دي الله وبخي د دردونو حل دی الله په خوشحالو راوباسي په راحت دې خدای راوباسي الہ العالمین مسله د ما بند بیړې روانې کا زانګور کی زنګيږي سپین مخاد زلیدو رو رو چلوئیدی رحمت راوریدو رو رو چلوئیدی رحمت راوریدو زانګور کی زنګيږي سپین مخاد زلیدو رو رو چلوئیدی رحمت راوریدو مقام القرآ کی دلہی رحمت باران شو خود عبد اللہ کی دستور چراغان شو خود عبد اللہ کی دستور چراغان قرآن خندیدی قرآن خندیدی شیطان بچانے دو رو رو چلوئیدی رحمت راوریدو رو رو چلوئیدی رحمت راوریدو رحمت دا اللہ راگے جولئی دا آمینی دائے گل خبل نکل پاگی تو نزدیت روسینی تا اسر آش حالیمی اسر آش حبیبی گلستان رسیدو رو رو چلوئیدی رحمت راوریدو رو چلوئیدی رحمت راوریدو سانگار زندگی سپین مخاد زنگیدو رو چلوئیدی رحمت راوریدو بی حلیمہ بائی قتل بمی دلری کول ساکو کی سپوک پیسرا ماہم باوری دی ماہم باوری دی جانان مشغولی دو رو رو چلوئیدی رحمت صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ